وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. او کله چې تاسو لمونځ ته आवाज کوئ نو دوی هغه ټوکې او لوبې وګرځوي دا ځکه چې بېشکه دوی داسې خلک دي چې هیڅ عقل نه لري. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. نبی صلی الله علیه وسلم ته ورته ووایه اے اهل الکتاب تاسو میش په هیڅ وجه د بدی او عیب ولا نه ګڼئ مګر په دې وجه چې میش په الله تعالی ایمان راوړی دی او په هغه څه چې میش ته نازل کړل شوي دي او په هغه څه چې له دې نه مخکې نازل کړل شوي دي او دا ځکه چې یقینا تاسو اکثره خلک فاسقان دي. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نبی صلی الله علیه وسلم ته ورته ووایه ایا زه تاسو ته د الله تعالی په نزد د جزا په لحاظ سره د دوی نه د بدتر خلک خبر در نه که دا هغه څوک دی چې الله تعالی په دوی لعنت کړی دی او په دوی غضب کړی دی او له دوی نه یې بیزوګون او خنزیرون جوړ کړي دي او دوی هغه څوک دی چې د طاغوت عبادت یې کړی دی دغه کسان د زوی په لحاظ سره ډېر بدتر دي او د حق لارې نه ډېر ګمراه دي.